دا کال کې چې روژه راځي دا دله بیا سبق درکوي چې ومنه الله زور خپله ډوډۍ ده او چې اډر د رب نشته نو هغه خپله ډوډۍ نشي خوړی هغه خپلې کور والا پمپ والا اوبه نشي څښلی خپله په نکاح شوې ښځه ده هغې سره لاس نشي جنګولی ځکه چې قانون د رب دی حکم د رب دی اډر د رب دی غلامي د رب ده دا تعالی بیا یاد دهانی درکوي دغه شان دا زکات چې ورکا دا تعالی دا سبق درکوي چې دا مال کې اختیار ستا نه دی په دې بیزو کې داسې زکات دی په دې اوښانو کې داسې زکات دی په نقدو پیسو کې داسې زکات دی په دې فصل کې داسې عشر دی دغه شان د باران په هغې کې دوره عشر دی که یو خزانه دی په کور کې ومونته په هغې کې خمس د 15 حصه ده کم مال چې دله په اسانه باندې راغی په هغې کې به ډېر د الله په نوم باندې ورکې لکه تا کور کې ایرکه نسته او په هغې کې کاټویره ووته او 15 کروړه روپۍ پکې وي نو په دې کې 1 کروړ روپۍ به د الله په نوم باندې ورکې دا پکې زکات دی دا پکې خمس دی دا پکې د الله د نامي حصه ده نو دا تعالی الله سبق درکوي چې په مال کې ستا اختیار نه دی دغه شانتي دا تعالی الله سبق درکوي چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه دا ستاسو مال د الله دی دا ستاسو بدن د الله دی او الله به تاسو له جنت درکوي او جنت به تاسو له الله په یوه بانه باندې الله د جنت د تلو دپاره یقین وکړه تعالی هسې بانې ګوري زمونږ په کلي کې پخوا یو سړی و داسې یو کشر ماشوم سره یې ګپ و د هغه ماشوم داسې دوکان و نو هغه ماشوم سره هغه کشر سره تاسو ته خو د شووالو طبیعت معلوم دی که نه مونږ چې هرنګه شو نو بیا هم د شوي خو یو که نه خبره پاکه ښایي رشا ښایي که نه څو بیا تاسو وایئ چې د شوي هو یا نو نه یو د شوي یو نو هغه کاکا به هغه هلک سره دوکان کې ناست و نو هغه وړوکې دوکان کې و هغې کې چا څه اخیسته د یو 200 روپو کڼه پکې پرته وه نو چې هغه ماشوم ته به دې کاکا وي ته بچې لږې اوبه راوړه نو چې هغه به اوبو له کور ته لاړو نو یو 100 روپۍ به ګلې ته وویشتې یا به 1500 روپۍ ګلې ته وویشتې وي خانه ته لړې او سودا له کسان راغله وي دا وګوره ورته د ګاک وخت معلوم نه دی ښه د مرګ هم وخت معلوم نه دی ناڅاپه ګاک راغی نه سړیه ګاک کم ځای راغلی و هغه به هسې بانه کته هسې به یې هغه له ګلې ته مطلب دا دی پیسې ورغورځولې زه وایم حدیث پاک کې راځي د مسلم چې نبي علیه السلام وی پخوا یو سړی و نا په یو لار روانو فوجد حسن شوکن هغه په لار کې چې ته یوه څانګه ولیده رازغو یوه څانګه وه چې ته داسې څه ضرري غوندې نو فاخرها هغه سړي هغه څانګه اوچته کړه او د لارې نه داسې غاړې ته کړه ویې غورځوله اپله چې یاره د چا ازغې مات نه شي چا ته پې تکلیف ونه رسي نو وی فغفر له الله پاک هغې سړي ته په دې باندې معافي وکړه چې د لارې نه غنه لر کړې وه تفسیر قرطبی او واقعا لیکلی ده وی چې الله د قیامت پر ورځ باندې به یو 2 ګناهګارو ته وایي چې ځئ جهنم ته شابه د هغې فیصله به د جهنم وشي نو بیا هغه یو به داسې په منډه روانې ته به وایي چې ته د 100 میټر دوړ مقابله ده یا د فوج کې ورتې کېږي داسې راښکلې به روانې بلکل ګامې به وي او هغه بل چې دی نو هغه خپې راکاږي شا شاته به ګوري نو وی الله پاک به وایي چې دا دواړه راوله وی هغه یو ته به وایي چې دا ته ولې داسې تیز روان وي دومره په 150 سپیډ کې چې تلي وی هغه به وایي چې یا الله پاکه ما دا سوچ وکړو چې ټول عمر راته ستا امر چې دا وکړې دا وکړې دا وکړې نو ما ستا خبرې الله نه وې منلې ما وی راشه دا خو نننی ورځ ده دلته ستا امر دی چې ځئ جهنم ته نو په منډه تلم چې ستا حکم منم وی الله به ورته وي دی بلې غاړې ته که جنت ته ځه بل ته وی تا خپې راښکلې او نه تلې څه چلې ولې وی هغه به وایي چې الله پاکه ما ډېر دا اورېدلي و چې الله غفور دی الله رحیم دی الله کریم دی نو ما وی چې چېرته د رحم فیصله به زما باره کې وشي دا سړی چې پانسي کېږي که نه سار دی پانسي کوي د هغه تر نن شپې 1 بجې پورې په تمه وي چې یاره چېرته د رحم اپیل به مې منظور شي چېرته ګورنر به زما باره کې وایي چې پانسۍ نه یې پرېږدی چېرته صدر به وایي چې یاره پانسي دې وخت کې خیر دې وروستو کې هغه غریب په تمه نو دی به وایي چې زه په تمه وم
دا الله دا رحم پتمو ما وی الله به وی چې دیم دی بلې غاړې ته جنت ته کې او بل دادا چې دا خو الله رحم او مهرباني دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زما ګناهګار امتیان زبم شفاعت کوم الله بهم بخي خو ور سره الله پاک بد جهنم د کسانو نه زما د امتیانو نه ثلاث حسيات من حسيات ربي یو درې لپې براډه کوي د دې ګناهګارو خلکو نه جنت ته اخوا کوي نو په لومبه لپه کې بلا شو ولا ما ولا ټول راغلي ان شاء الله دا الله لپه راغلی نه سپاتې کیږي دا الله په لپه کې چې نه راځي نو بیا څه کوي بدبخته بهنو دا الله په لپه کې خو ان شاء الله چې راغلي یو چې مسلمانان یو کلمه ویلې ده قرآن هم منلې ده ختم هم کړی دی شرابونه کبابونه جنکۍ لکان زناګانې هم ندي کړي چرته کې چې دی نو سود هم دا انډر پلیګانې نه کوو چرته کې چې دی نو شرکونه او کفرونه نه کوو قبرونو ته ګټو ته ونو ته سجدې نه کوو یو الله ته هم په وړوکوالي سجده کوله په ځوانۍ کې هم سجده کوله او دا سپینه ږیره هم په دې ځمکه باندې الله ته لګو دا هم دې ځمکې له ووسو نو مونږ خو ان شاء الله او بل زمونږ او تاسو چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم دی چې تاسو خو بیا تاسو سره کمې دی تاسو خو د علماء والو قسمت غمې دی او یو سمې دی ولی تاسو خو دا دعوه ده چې مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خاندان کیو تاسو خبره خدای چې تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه آل رسول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خاندان کې نو ګریات ساته که په خاندان کې نو جنت ته ومدار چانه مخ کې ده خو ګورې دادا چې الله دوم ویلي دي چې یا نساء النبی و د پیغمبر د کور بیبیانو و د نبی علیہ السلام د کور خلکو کچر تاسو خپکه غشوا نو یو دعا له العذاب ضعفین تاسو عذاب به ګورم سره سم دي تاسو ډېر احتیاط کوئ تاسو منزل بالا نه چې څوک پریوزي اب خامخا خوږیږي تاسو مقام پورته دی نو که تاسو کاږه ککی وخه که تاسو نبی علیہ السلام خپه کوئ که تاسو بیلمازی کوئ که تاسو سودونه کوئ که تاسو دو نمبرې کوئ او د نبی علیہ السلام د سنتو خلاف کوئ نو یاد ساتئ تاسو زمانه ډېر ګناهګار یې ځکه زخو ګناهګار منم دی چې ګناهګار خو تعالی څه پکار دی لکه د ابو لهب نوم چې په قرآن کې راغلی نو په دې مکه کې لږ کافرو دا ابو لهب د پیغمبر علیه السلام خانداني دا د هغه ټبردارو او هغه چې څه کولو هغه چې کم کارونه کولو کله اغلاګانې کولې د بیت الله شریف چې کما خزانه وا خلکو په هغې کې پیسې جمع کولې نو په سیرت النبي کې لیکلي دي شبلی نعماني په هغې کې به خلکو سره هم اچولو د الله د کور د خدمت دپاره سپین به یې اچولو پیسې به یې اچولې دې ابو لهب د هغې نه د سرو زرو روسۍ پټه کړې وه وړه غوندې روسۍ پکې چا د سرو اچولې وه او هغه د ابو لهب پټه کړې وه دا ابو لهب هغه سړی و چې پیغمبر پاک پسې لاس اوچت کړی و ګټې ورپسې راغستې وې دا ابو لهب د نبی علیہ السلام د خاندان سړی دی لیکن دې ابو لهب چې کله د بدر جنگ وشو که نه نو د بدر د جنگ باره کې مکه کې خلک په تمه و چې یاره څه چلو شو اوس مکې والا خو شکست خوړلی دی د هغې خو ملا ماته شوې ده ویسري وتې ده نو دا خبره مکه کې چا نه کوله ځکه چې دا د غم خبر به چا کو چې هغه پلانکې سردار او پلانکې سردار چې کوم د علاقې مشرانو بدماشانو نوابانو امپیګانو امنیګانو وزیرانو ګورنرانو وزیر اعظمانو هغې خو ټولو کپر خوړلی نو دا خبره چا کوله نه خو بهرحال دا ابو لهب چې و نو دی عباس رضی الله تعالی عنه دی رورو دام د نبی علیہ السلام تر عباس صاحب او دغه شانته ابو لهب هم پکې و دغه سه ابو طالب بابا پکې و دا د نبی علیہ السلام ترونه دي نو دې رور کر راغلی او د ابو لهب د جنگ پر ول باندې مازیګر او الته معلومات کول چې راکه دلته کې څه پاتې چې جنگ کې څه چالو شو نو چل تر راغلی نو دې کې الته ابو سفیان راغی ابو سفیان هم دغه خبردار دی او د جنگ له خواغه تلو ابو سفیان خو جنگېدلی دا ابو لهب چې ونه دې جنگ له نو تللی د بدر
دیو سړی له پیسې ورکړي وی دا مې د قرض درکړي خدا سے کارو که چې جنگ له لړ شه دی ولا سود دا مقرر کړه که په سود سړی لېږلو پیسې ولا ورکړي او سود پکې دا و چې د بدر جنگ بکې ادې په خپل نه وتلې نو بهرحال چې دې هلته لړو ابو سفیان راغی د عباس صاحب کور ته نو ورته یې ویې وروارو څنګه چلو شه د هغه جنګ په پته مې پوه که ته خو تلې وې وی یاره کاکا ال د ویلو نه دی او ځای د خیلو نه دی وی څنګه ال د ویلو نه دی وی بس مونږ په خپله سرونه په ځمکه کېښودو هغوی ته وایي چې تورې والا را بغوئ ځان او پرې مړ کړی دی وی څنګه ځان او پرې مړ کړی دی وی بس هغه غټ غټ خلک زمونږ نه مړه شو هغه د مونږ کمانډران چې کوم دي هغوی سر خوړلی دی هغه ابو جهل پکې مړ شوی دی هغه امیہ پکې مړ شوی دی هغه ولید پکې مړ شوی دی هغه شیبه پکې مړ شوی دی هغه عتبه پکې مړ شوی دی هغه ابو البختري پکې مړ شوی دی هغه وی دا څه وی دا څنګه چلولې تاسو چا خلک وی ترټلي وی چې تاسو یې داسې والی هغه وی یاره بس ګزار به وشو او پیریانو مونږ به څه لیدلي نه وه سړی به زمونږ ملګری به مینجاله په ځمکه پروت نو ابو رافع دغه کور کې یو غلام دی د عباس رضی الله تعالی عنه خادم دی غلام دی ابو رافع هغه داسې وی د خیمه کې ناست ما دغه کور کې نو ما د خیمې هغه پرده اوچته کړه وی ما وی چې دا د الله امدادو الله دې جنګ ته ملایک را لېږلي د مسلمانانو امداد له وی یاره چې دا مې ووی نو وی هغه ابو لهب خاصم خپو ادا لکه چې ما ولا په زخم باندې مالګه اچولي نو ابو سفیان ته خو څه نشو ویلی خو کمزوري ځای باندې اوبه ماتېږي خیال لرې اوبه ټول عمر په کمزوري دی او کاڼې خو ځي د یتیم سر له نو وی په مې راغر والو نو وی چې راغی نو ګزارونه را باندې وکړو او راویچولم او را باندې کېناست او ټوپونه را باندې ووالو چې د څه امداد د الله د کوم دی د الله امداد هغوی سره به چې کورونه یې روان کړو شر یې جوړ کړی دی دا خلک یې نه اتفاقه کو دلته کې اور راوړی هغه اور یې هلته کې وړو د الله امداد ده سره بیا به دا خبره کوې یاره وي زه خو د لاندې پروت وم ابو سفیان خو دې خلاصولم نه ځکه خو کافر و وی دې کې د کور هغه زنانه چې وه د عباس صاحب ښځه وه ام فضل ورته وي ام فضل د فضل مور هغې چوکاته چې زموږ نوکر یې ایثار کړی دی نو بعضې وخت دا ښځه چې دا د سړو نه ډېره ښایي بعضې وخت دا ښځه نه یقین وکړه دا د نارینهو نه ډېره ښایي هغې چوکاته کې دا د کم کار کړی دی نو یو چونډی پروت و هغې راواغسته ښه برابر او راله جوړ چې خراب شو نه دی ابولهب لی دې سر نه راخلاص کو وی دا د غریب مونته دی ځکه دا د بېڅوکه مونته دی ځکه دا چې بې عجز مومن ستا ورته بلډ پرشر په برابر باندې ځي دا چې کمزور او عجز ته وینې نه تا نه غوسه درځي دا چې عجز دې مونته دی جوړ وی و ابولهب سپک پاسېده او آپله شو او دکې مظلوم به ورته لږې خیرې کړي دا چې کوم یې راچولی او هغه وی په ومر وس پې غونډارې راختلې و په ومر وس او د هغې غونډارې د لاسه مړ شو بیا یې په لرغو باندې کندې ته وغورځو او په هغه کنده کې پروت و یا دویم روایت دا دی چې د دیوال غاړې ته یې کړو نو دیوال یې پرې راوغورځو او بیا یې پرې ګټې وغورځولې ځکه داسې څښا بوی یې کړو تا به ویل زمونږ په کور کې دنده د چرګو په حرم چا جوړ کړی دی داسې بوی یې کړی نو ما راته دا وی چې دا خو هغه سړی و چې دا خو د رسول خانداني دی دا خو د نبی علیه السلام خپل دی دا خو قریشي دی دا خو هاشمي دی دا خو سید دی دا خو سعادت کورنۍ والا دی لیکن چې غلط دی او د پیغمبر دشمن دی نو انجام ته یې ګوره انجام ته یې ګوره د هیڅ کافر نوم په دغه زمانه کې د نبی علیه السلام په زمانه کې په کافرو کې دا په قرآن کې نه ده راغلی او د ده راغلی دی چې تبت یدا ابي لهب وتب تاسو ته هم وایم چې تاسو هم د نبی علیه السلام د خاندان دا وګیر خلک یې خو ګورې ډېر احتیاط به کوئ ډېر پالو پرهیز به کوئ د نور چا نه سیوا عبادتونه د نور چا نه سیوا شکر به ادا کوئ تاسو او نبی علیه السلام چې د خپل امت خبره کوي په هغې کې مخکې تاسو یې وروسته پکې مونږ یو یو ځلې صحابي وي اخري دا خبره کوم نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت کو په هغه تلاوت کې د ابراهیم علیه
السلام او د عیسی علیه السلام دعاګانې مخې ته شوې چې ابراهیم علیه السلام د خپل امت بارکې الله ته فریاد کوي او دغسې عیسی علیه السلام د خپل امت بارکې الله ته وایي چې یا الله ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. نو نبی علیه السلام چې دا واورېد په بکا نو په ژړا شو وقال او ویوی اللهم امتی یا اللہ پاک ما سر د خپل امتیانو غم دے. عیسی علیہ السلام خود خپل عیسایانو غم کئی، ابراہیم علیہ السلام خود خپل خاندان غم کئی چې یا اللہ پاکا یا اللہ فمن تبعنی فإنه منی ومن عصوانی فإنک غفور الرحیم. خو یا اللہ پاک ما سر د خپل امت غم دے جڑلیے اللہ جبریل علیہ السلام توی لالشا دا صحیح حدیث تے دا مسلم شریف لالشا نبی علیہ السلام لالشا اذهب الى محمد لالشا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا فقل نورت ہوا ہے چیزا اللہ را لے گلی ما او دی خبری لے لے گلی ما چی انا سنربیک فی امتکا اللہ وی چی تاب دا امت بارک خوشحالو ما تاب نخفکو ما تاب ساد امت بارک ز خوشحالکم ولا نسوءکا او تاب نپریشان کوما جارما ولا سوف یعطیک ربک فترضا. اللہ وی طالب در کوم او تاب خوشحالو ما. نو نبی علیہ السلام جڑل پدی باندے چھ دے خپل امتیان مبارکی دے گناہگاران مبارکی چی اللہ پاکا زویم چې ما دا او تعالی نبی علیہ السلام جوړل او د الله نه غوښتلو نو ما او تعالی هم پکار دي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې لاړ شو چې زما او ستا په سر باندې نبی علیہ السلام په قیامت کې د رب په دربار کې سجدې لګي. په دې دنیا کې مال او تعالی جوړل پکار داري چې د مور او د پلار د هر چا نه سیوا مینا مونږ نبی صلی الله علیه وسلم سره وساتو د مانځو د اساس سره وساتو داغه سنت سره وساتو. کم کتاب سره چې داغه مینه واغه دا قرآنو دی کتاب سره مینه ساتل دا رسول الله سره مینه ساتل دی دا الله سره مینه ساتل دی. په دې کتاب عمل کول او منل دا د الله منل دی دا د رسول الله منل دی. نو را دې چې دا باقی شپې کمې پاتې دي چې په دې کې ځان په الله باندې وبخو دومره عبادت وکړو دومره تلاوت وکړو دومره نفلونه وکړو دومره الله ته ودرېږو چې زمونږ داړه دا واخلي چې زه به الله بخلې ما چې ځان مطمئن کو. زمونږ په کلي کې الله دې وبخي شیر علي خانو ډېر مجلسي سړی تېر شوی دی او پښتون سړی تېر شوی دی دا رباب مباپ او دا به خلک به ورته راجم و. نو یو ملګری بوډا و ژوندی دی هغه وی چې شیر علي خان مړ شو نو وی موږ ربابیانو مجلسیانو کېناستو یو بل سره صلاح کوله چې خان خو لاړو دیره خو روانه شوه محفل خو خراب شو خدا سے کار بکو چې دوره نفلونه او دوره خیراتونه به خان پسې کوو چې زمونږ او ستاسو په اړه کې دا خبره کېږي چې اوس به بخلي علاقې به بس کوو. وګوره ورته ربابیانو خپل مشر یادو ملګری یادو مونږ تاسو خپل استاد په دوا کې یاد نه کړو مونږ او تاسو خپل مور پلار په دوا کې یاد نه کړو مونږ او تاسو خپل مرګره بس مخ دې او شاشه د مخامخ سترګو یاري ده. هغه سړی وی هغه کاکا وی کال یو نیم به مونږه ارمانځه سره نفل کولو د مانځه نه مخکې نفل او مانځه پسې وروسته نفل چې یا الله شیر علي خان وبخي او چې جمعات ته به راتلو وس پاکې ده که 5 روپۍ وي که 2 روپۍ وي د الله په نامه به خیرات ورکو چې یا الله د شیر علي خان په روح باندې د دې ثواب ورسوي. مونږ له یا الله پاکه ډوډۍ راکړې وه مونږ له چای راکړې وه مونږ له محفل راکړی و مونږ له د ناستې ځای راکړی و مونږ له عزت راکړو الله ته ولې عزت ورکړي او د جنت رزق ولا ورکړي. وی کال یو نیم بیا مونږ چې کال یو نیم پس یو دی شو نو د یو بل نازان په پته پوه کوو نو د مونږ په ټولو کې دا خبره ناسته وه چې بس اوس به بخلي انشاءالله چې اوس یې بخلی دی وی بیا هم بس کړو
زویم پکار دادی چې راځي چې دا اخیری قیمتي لفره دی ولا شپې دی په دې کې ليله القدر دی په دې کې ليله الجائزه ده په دې کې د اجرونو ورکېدو هغه موقع ده نو راځي چې په دې اخیری لفر وضو لږو شپو کې نورم زور کو په پېشمنی کې نفلونه کو عبادتونه کو د الله نه معافي وغواړو چې یا الله مونږ معاف کا یا الله مونږ معاف کا یا الله مونږ خطاکار او سیاکار او ګناهګار تا سره د سترګو د لګولو بالکل نه یو الله تا ته د درېدو قابل او جوګا بالکل نه یو الله کتمو نه معاف کینو بل د معافي در ور زمونږ نشتا نو بل دار ور شپې په عبادت کې تیری کې د ټولو رضا ختم مبارک شي الله دې حافظ صاحب لا عمر ګرولې او الله پاک دې ټولو اوریدونکو له اجرونه او ثوابونه ورکي تاسو ټولو جوړولې دې الله د خیر نه ډکې کی الله دې تاسو ټول په خپل خپل بچو باندې خوشاله کی د بچو د دړنا د غم نه د خوګ نه دې الله تاسو له امان درکې الله دې بیغته د دلته او د الته نه تاسو له امان درکې د شرمندګۍ نه دې الله دې له امان درکې الله دې تاسو په دې قران باندې تاسو له جنت فیصله وکي الله دې د مغفرت فیصله وکي الله دې د رحمت فیصله وکي او الله پاک دې د ځنکدن په وخت تاسو زمون پټول په زړونو په جبا دا کلمه جاری وساتي چې لا اله الا الله محمد رسول الله حاجی جزاک الله جزاک الله دستار یا سره